بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمن لیدونکو، په نننۍ معلوماتي ویډیو کې به دا زده کړو چې څنګه کولای شو د موبایل له طریقه یا د موبایل په توسط په شهیدان پلیټ فارم کې یو شهید ثبت کړو او د شهید معلومات ثبت کړو. کله چې د پلیټ فارم عمومي صفحه را خلاصه شوه نو تاسو کولای شئ په دې عمومي صفحه کې د منو برخې ته راشئ. د منو په برخه باندې به کلیک وکړئ. کله چې مې د منو په برخه باندې کلیک وکړ، دلته تاسو ته مختلف آپشنونه مخته راځي. دا چې موږ تاسو غواړو د موبایل له طریقه شهیدان پلیټ فارم ته د یو شهید معلومات ثبت کړو، نو په منو کې دریم آپشن د ثبت برخه باندې باید کلیک وکړو. د دې لپاره قدرمنو لیدونکو چې موږ تاسو وکولای شو د شهید معلومات د موبایل په توسط یا پلیټ فارم ته داخل کو. دلته موږ تاسو ته لیکل شوی د شهید ثبتول، د خپل شهید معلومات ثبت کړئ ترڅو یاد ژوندۍ پاتې شي. د شهید د ثبت لپاره کومه مواد ته اړتیا ده؟ یادونه باید تاسو ته وکم قدرمنو لیدونکو، مخکې له دې چې موږ تاسو یو شهید په یاد پلیټ فارم کې د موبایل په توسط باندې ثبت کړو، معلوماتو ته اړتیا ده چې هغه موږ تاسو باید له خپل ځان سره په خپل موبایل کې ولرو ترڅو موږ تاسو د شهید د ثبتولو د پروسې په وخت کې باید لغنه استفاده وکړو. هغه معلومات راوخو دلته ځای پر ځای کو. هغه کوم معلومات په دې برخه د شهید د ثبت لپاره کومه مواد ته اړتیا ده په دې برخه باندې بکلیک وکړو. نو کله چې په دې برخه باندې کلیک وکړم موږ تاسو ته یو صفحه خلاصيږي. دغه قدرمنو لیدونکو هغه معلومات دي چې د شهید د ثبت څخه مخکې باید تاسو له ځان سره یادداشت کړئ او د شهید د ثبتولو په پروسه کې بیا ورنه استفاده وکړئ. یوه برخه ته قدرمنو لیدونکو تاسو متوجه شوي یاست، هغه داسې ځینې لیکل په سره خط باندې شوي دي. مثلا په لومړۍ برخه کې په بنسټیزو هویتي معلوماتو کې بشپړ نوم دا په سره خط باندې ده. له سره خط نه هدف دا ده چې د شهید د معلوماتو د ثبت په پروسه کې باید هغه معلومات چې هغه په سره خط باندې دي تاسو باید حتما له ځان سره ولرئ. او که دغه معلومات چیرته تاسو په پلیټ فارم کې یا د شهید د ثبت په برخه کې ځای پر ځای نه کړئ نو تاسو ته باندې مخ ته تګ اجازه نه درکول کیږي. یعنی په سره رنګ لیکل شوي خطونه، نو دغه مواد او معلومات له تاسو سره باید حتما موجود وي. قدرمن لیدونکو، کله چې موږ تاسو غواړو چې یو شهید ثبت کړو نو باید لومړی د ده له شخصي معلوماتو څخه پیل کړو. راځو شخصي معلومات. په شخصي معلوماتو کې د شهید اساسي معلومات هغه د شهید نوم ده، مستعار نوم یې ده او د فلار نوم یې ده. لومړی راځو د شهید نوم. کله چې په دې برخه باندې کلیک کوو تاسو ګورئ قدرمنو لیدونکو چې دلته په دغه برخه کې د ستوري نښه په دې خانه کې شته. د ستوري نښې نه هدف دا ده چې دا خانه ډکول حتمي او لازمي دي. نو قدرمنو لیدونکو، زه غواړم دلته د یو شهید معلومات ثبت کړم. د شهید نوم شهید محمد الله، مستعار نوم یې زرقاوي، د پلار نوم یې حاجي نجیب الله. دغه د شهید هغه اساسي معلومات. د ډلګۍ مشر معلومات په همدې برخه باندې به کلیک وکړو. په دې برخه کې قدرمنو لیدونکو تاسو ته یوه یادونه کوم، دا چې په یاد پلیټ فارم کې تر اوسه پورې د هیوادوالو لخوا زیات شهیدان ثبت شوي دي. نو کله چې یو شهید ثبتېږي د شهید له ثبتولو سره د ده ډلګۍ مشر ثبتول اړین دي او دلته تر اوسه پورې زیات شمېر ډلګۍ مشران ثبت شوي دي. نو کله چې تاسو د شهید نوم داخل کړئ او د ډلګۍ مشر په برخه باندې کلیک وکړئ نو دلته به تاسو د شهید هغه ولایت انتخاب کړئ. مثلا کوم شهید چې زه ثبتوم دا د پکتیکا ولایت ده، نو زه راځم په دې لیست د ولایتو په لیست کې پکتیکا ولایت انتخابوم. کله چې مې د پکتیکا ولایت انتخاب کړ نو بیا ماته د یاد ولایت ولسوالي لاندې راځي. ګورم ټولې ولسوالي تقریبا 10-12 ولسوالي دلته ثبت شوي دي، یعنې دغه ولسوالیو شهیدان ثبت شوي. دا چې شهید زرقوي د زرغون خار ولسوالي ده، نو تر اوسه پورې د زرغون خار ولسوالي کوم شهید نه ده ثبت شوی، نو د ولسوالیو په لیست کې زرغون خار ولسوالي نشته. نو د دې لپاره باید زه دغه ولسوالي هم ور اضافه کړم. لاندې د ډلګۍ مشرانو نومونه دي. دا چې د زرغون خار ولسوالي کوم شهید نه ده ثبت شوی نو د شهید زرقوي ډلګۍ مشر هم تر اوسه پورې نه ده ثبت شوی په دې پلیټ فارم کې. نو دلته تاسو وروستۍ برخې ته راسئ. په وروستۍ برخه کې تاسو وینئ نوی مشر اضافه کړئ. د دې نه هدف ډلګۍ مشر ده، نو تاسو په دې برخه باندې کلیک وکړئ او ډلګۍ مشر به اضافه کړئ. ډلګۍ مشر معلومات به دلته ثبت کړئ. یو برخه که تاسو ګورئ د نوی مشر اضافه کړئ تر دې پورته نامعلوم او که معلوم نه وي، نو که چېرته معلوم نه وي ډلګۍ مشر، داسې شهیدان شته چې د هغوی ډلګۍ مشران
معلوم نه وو نو تاسو به په نامعلومه برخه باندې دلته ښکاریږي تاسو ته په دې باندې کلیک وکړئ. دا چې د شهید زرکوي ډلګي مشر ماته معلوم ده نو زه راځم هغه ډلګي مشر هم دلته اضافه کوم. د مشر نوم نه هدف د ډلګي مشر نوم ده. دا چې شهید محمد الله زرکوي د مولوي محمد طاهر سیف الجهاد تر ډلګي مشري لاندې خپل جهادي فعالیت تر سره کول نو د دون ما ولیکل د ډلګي مشر نوم په دومه خانه کې د ډلګي مشر د پلار نوم هغه هم لیکم د مولوي صاحب محمد طاهر سیف الجهاد د پلار نوم لیکم او کله چې مې د پلار نوم ولیکل په دریمه خانه کې ولایت لیکم پکتیکا ولایت اړوند ولایت ولسوالي لیکم زرغون خار ولسوالي. کله چې مې دغه معلومات ځای پر ځای کړل نو اوس د ثبت په بټن باندې کلیک کړم ترڅو یاد ډلګي مشر هم په پلیټ فارم کې ثبت شي. د ډلګي مشر معلومات ثبت شو دغه څخه وروسته بل خانه موږ تاسو ته مخ ته راځي چې هغه د مسؤلیتو خانه ده. مثلا د مجاهد د جهاد په دور کې کوم مسؤلیتونه درلودل دا شهید مجاهد وو. مورنۍ ژبه یې چې وه د شهید مورنۍ ژبه پښتو وه. اوس لاندې یوه بله برخه ده زندان. د دې نه هدف دا د سیاد شهید د خپل جهادي بهیر په دور کې د خپل مبارزې په دور کې زندان تیر کړی او کنه که چیرته زندان تیر کړی وي تاسو به په هو برخه باندې کلیک وکړئ. کله چې مې د هو په برخه باندې کلیک وکړ تاسو ته دوه خانې نورې مخ ته راځي. لومړی خانه کې لیکل شوي څو کاله زندان، مثلا که چیرته شهید یو کال زندان تیر کړی وي یو کال به ولیکئ، که دوه کاله هر څومره وخت زنداني شوی وو هغه به ولیکئ. په دومره خانه کې د زندان ځای مثلا دا شهید په کوم ځای کې زنداني وو، باګرام کې وو، پلچرخي کې وو او که د ولایت په مابس کې وو. دا چې شهید زرکوي د خپل مبارزې په دور کې زندان نه دی تیر کړی نو زه د نه برخه انتخابوم. که چیرته تاسو کوم شهید ثبتوي او هغه زندان نه وي تیر کړی تاسو هم کولی شئ یوازې د نه برخه انتخاب کړئ. کله چې د نه برخه انتخاب کړه بیا بل اپشن تاسو ته راځي، بل برخه تاسو ته راځي زخمیتوب. د دې نه هدف قدرمنو لیدونکو دا ده چې دغه شهید د خپل مبارزې او د جهاد په دور کې زخمی شوی او کنه. که زخمی شوی وي تاسو په هو برخه باندې کلیک وکړئ. کله چې مې د هو په برخه باندې کلیک وکړ تاسو ته دوه برخې نور را خلاصيږي. لومړی دلته لیکل شوي څو ځله زخمی شوی، دغه شهید د جهاد په دور کې یو ځل زخمی شوی، یو ځل به ولیکئ، دوه ځله، هر څو ځله چې زخمی شوی وي په همدې خانه کې به ولیکئ. د لاندې بله خانه ده د زخمیتوب تفصیلات. مثلا دغه شهید په کومه ساحه کې زخمی شوی، څه ډول زخمی شوی، ټول هغه تفصیلات تاسو کولی شئ په دې برخه کې ولیکئ. دا چې شهید زرکوي د خپل مبارزې په دور کې زخمی شوی نه وو نو زه د نه برخه انتخابوم. که تاسو کوم مجاهد ثبتوي، کوم شهید، البته کوم شهید ثبتوي او هغه د خپل مبارزې او جهاد په دور کې زخمی شوی نه وي کولی شئ مستقیما د نه برخه انتخاب کړئ. دلته یو بله برخه قدرمنو لیدونکو موږ تاسو ته مخته راغله، نور ملګري هم ورسره شهیدانو کوو نومونه یې ولیکئ. دغه شهید چې تاسو معلومات په دې پلیټ فارم کې ثبتوي کله چې دی شهید کېدو دی یوازې شهید شوی وو او که په دې وخت کې له ده سره نور ملګري هم شهیدان شوي وو. داسې له شهید زرکوي سره د شهادت په وخت کې یو بل ملګری چې هغه د ملګری وو، نږدې ملګری وو، هغه هم شهید شوی. دغه نوم زه راخلم دلته یې لیکم. له شهید زرکوي سره د ملګری د محمد متقي هم شهید شوی، هغه مې راواخیستلو او دلته مې ځای پر ځای کړ. اوس راځو په دې برخه باندې کلیک کوو ترڅو به دې بلې مرحلې ته ولاړ شو.